عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات. دے مبارک فرمائی منگو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره پیوی غزوه کې. فقال نبی علیہ السلام فرمایل ان بالمدینه لرجالا، یقینا مدینه منوره کې سړي دي، ما سرتم مسیرا، تګ نه کوي تاسې تګ کول، ولا قطعتم وادیا، نه قطع کوي تاسې یو وادي، یو خوړ، یو کنده، یو غونډۍ، الا کانوا معکم، مگر دوی د تاسې سره شریک دي. حبسهم المرض، هغوی مرض بند کړي دي. ګوره د هغې خو نیت و چې موږ جهاد ته څه شو لاړ شو، لیکن چې اوس نشي تللی د څه د وجې نه مرض، نو دې ته به الله د هغه نیت څه ورکوي؟ اجر ورکوي. تاسې راوتې یاستئ جهاد دپاره، هغې هم در سره په نیت کې څه دي؟ شریک دي، اجر و ثواب. وفي روایت الا شرکوکم فی الاجر، او یو روایت مگر دوی تاسو سره په اجر او په ثواب کې څه دي؟ شریک. رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضی الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوک، من د غزوه تبوک نرالو مع النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم سره. فقال وی فرمای ان اقواما خلفنا بالمدینه، یقینا قومونه چې دي ورستو پاتې دي موږ نه په مدینه منوره کې، ما سلکنا شعبا، نتیریږو موږ په یو څه باندې، غر باندې، غونډۍ باندې. شعب غونډۍ ته وایي، غر ته وایي. ما سلکنا شعبا، نتیریږو موږ یو غر باندې، یو غونډۍ باندې، ولا وادیا، او نه په څه باندې؟ وادي باندې. وادي هغه ځای ته ویل کېږي کوم ځای کې چې اوبه بهیږي، خوړ. الا وهم معنا، مگر دوی موږ سره شریک دي په اجر او په ثواب کې. حبسهم العذر، بند کړي د دوی لره څه شي؟ عذر. نو ګوره د هغې نیت مهم شی څه دی؟ انسان نیت مهم شی څه دی انسان دپاره؟ نیت دی.